امیش ګل بس بچه دوش نو خدای کنه گزاره غریب سړي لپاره خیال وکړي سړي هر څه ارزاني کړي بیا الله به ګزاره کېږي یاره زمونږ دا غریبي ده به دا مزدوري کوو نه غوړي پې کېږي نه اوړو پې کېږي نه پې ګاډي والا سوارلم هر څه ګرانې کو اوړو ګران کو پی ګران دي اوړو ګران شو چینی ګران دی هېڅ ګزاره پکې نه کېږي اوس دا غریب سړي لپاره تبۍ شوه بس هېڅ هم نه جوړېږي بس دومره ګډي خپل خېټ هم پکې ساتلی نه شي اوس مخکې به ښه ګزاره کېده اوس ګزاره دومره ګډو به دا سودا مودا اوس بچت نه کېږي پکې بس دومره یې بس خېټه بس ساتلی کېږي پکې په دې کې ارزاني وکړي دی ارزاني کوي نه کم یو کینی ګرانې کوي او ارزاني نه زما عمران نوم دی او پېښور کې اوسېږم او بجټ چې دی که نه ګرانې حوالې سره نو دا د هغې خپل مفادو دپاره پیش کوي د هغې پکې پیدا د عوامو لپاره هېڅ پیدا نشته پکې ګراني خو مخکې نه اوس هم زیاته شوې ده او دې بجټ سره به نور هم زیاته شي دا بجټونه خو هغې پیش کوي هم دې ګرانې دپاره کوم ګزاره نه کېده اوس خو بیخي نه کېږي ور شی ګران دي غوړي ګران دي اوړه ګران دي نو بس دغه 400-500 روپۍ پیدا کړو هغې باندې خپله ګزاره چلو نو بس ځوانان هم دغه نوکرۍ وی خلک تعلیمونه کړي دي دا دې څوک رشکې چلي او څوک پالشي کوي او که خلکو ته میلاویږي نوکرۍ نو هغه به شپارسي یا به پیسي زما نوم زیشان دی د ټول نه مخکې سلام نه بعد وروره داسې حساب دی چې حالات ورځ پر ورځ خرابېږي او ښه کېږي نه غوړي ګران شو تیل ګران شو ورور مې داسې هر یو شی د وس نه بار شو غریب سړی د دې شی بالکل وس نه لري چې یاره هغه معمولي شان شی د وس یې چې هغه والي او باقي بجټ خبره ده بجټ خو د دې نه موږ دا امید لرو چې الله دې وکړي چې دوی داسې بجټ پیش کړي چې هغه د غریبانو په حق وي او هغوی دې الله ورله توفیق ورکړي چې دا ارزاني راولي او دا غریبانان چې دي کوم غریبانان چې وس نه لري هغې دپاره دا دوی دپاره فایدهمند ثابت شي وروره تر څو اوسه پورې چې کوم بجټ پیش شوی دی دوی سره خو دغه ارزاني نه دی راغلی ورځ تر ورځې یوم البتر دی بهتر شوی نه دی او ورځ تر ورځې وروره ګراني را روان دی او مالدار سړی مالداره کېږي او غریب سړی تباه دی ما چې نوم دی ښایسته رحمانو او چې د فردوسي کاروبار کوم هلته مو شي 30 کاله زه بهونه خرڅوم 30 کالو نه یاره جي چې ورځ تېرېږي نو ګاډي سوا کېږي ورته نه راسي غریب سړی غر تباه شو ټاټکې مو سره تباه شو کار ملاویږي نه کوکې یو که چای وړو درته نه لګي پوه شوې نو مې ډېره سیوا ده هاي ده اورئ او موږ چې ډېر ګیله دي او کوم خانه چې دا کم ناست دی د منډې فریاد کوو ډېر ګیله بنډ ما حق به یادوو عمران خان چې عمران خان سره ظلم کوي دی چې موږ ګورو که نه نو بیا هم ته ښه ښکاره شي بیا او جي موږ جدایي شي خبرې که نه سړی هر سړی بس خفه دی جاړي غریبانان مطلب دا دی شوکې ته ناست دي ډاګې ته ناست دي قتلونو ته ناست دي پوه شوې ډېره به کېدله بلکل به کېدله اوس بیخي نه کېږي الله ډېر خراب شوي دي